هیڅکله تر ځان لوړو خلکو ته مه ګوره، غمجن به شې. غوسه داسې ده لکه انسان چې زهر پخپله وڅښي او په تمه وي چې دښمن به یې مړ شي. دښمن همیشه په خپلو کې پیدا کېږي، ځکه خپل د خپلو خوشحالي او کامیابي نشي برداشت کولی. د ازادۍ درد د غلامۍ له سکون څخه غوره دی. عزت هغه څوک درکوي چې خپله د عزت خاوند وي. په هغو خلکو هیڅکله باور مه کوئ چې تاسو ته د نورو خلکو رازونه وایي. مخلصه کس به تل یوازې وي او د منافق سره به ډلې ډلې ګرځي. بد خلک مو له ژوند څخه لرې کړئ چې خو خلکو ته ځای خالی شي. د انسان ښایست په دریو شیانو کې دی، په علم، محبت او ازادۍ کې. هیڅکله د یو چا په حالت پورې مه خانده. کیدای شي یو ورځ ته هم په داسې حالت شې. تکړه خلک هغه نه دي چې تل بریالي کیږي. تکړه خلک هغه دي چې ماتې نه مني. په غیرت سره ژوند وکړه، یا به ډېر دښمنان پیدا کړې او یا هم ډېر دوستان. په ژوند کې علم او پیسې دواړه حاصل کړه. پوهان به د علم ته درناوی لري او ناپوهان به د پیسو ته. هغه څوک چې علم لري درون او سنجیده خوی لري. بې علمه خلک چغې وهي. څه ښه وایي چې د ځان ښودنې کوشش مه کوه. کله چې کمال ته ورسېدې خپله به ښکاره شي. یو ښه انسان اوسه، خو نورو ته د خپل ښه والي په ثابتولو وخت مه بربادوه. چې کله څوک ځان ته وویني نو پوه شه چې هغه یو ریښتونی انسان دی، ځکه ګڼه ګوڼه همیشه د منافق سره وي.